السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه محمود واقع یم ستاسې په درانه خدمت کې. محترمو دوستانو او ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس مو په 28مه صفحه کې عنوان یې دی شب. توجه وکړئ عبارت ته. شب دیشب در خانه شمع را روشن کردیم. بشیر شمع را با گوگرد روشن کرد. آرش پیش شمع روشن درس می خواند. توجه وکړئ معنا ته. شب شپه. دیشب در خانه شمع را روشن کردیم. نن شپه می په کور کې شمع روښانه کړه یا می ولګوله. بشیر شمع را با گوگرد روشن کرد. بشیر دغه شمع په اور دبلي یا اور کڼکې سره ولګوله یا په ماچس سره یې روښانه کړه. آرش پیش شمع روشن درس می خواند. آرش چې د دغه شمع رڼا ته یا د دغه شمع مخې ته درس وای. محترمو دوستانو، بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.